دا ډېره وړه کلمه ده او حروف یې ډېر کم دي، لیکن د معنی په اعتبار سره هغه ډېره لویه کلمه ده چې محبت او بخشش او قربانۍ ته ویل کېږي. مور ما عزتمندو، مور ستا دپاره هغه قربانۍ نه ورکړي دي، خو ته دا خپله ټوله زندګي د مور د خدمت دپاره وقف کړي. والله العظیم چې څنګه خدمت ستا مور کړې داسې خدمت به ته ونه کړي. مور د هغه یو ونه ده او هغه یو بوټی دی چې دا هېڅکله وچېږي نه. مور د هغه یو ښځه ده چې د دې هغه مهرباني او شفقت هغه ختمیږي نه. مور هغه یو شخصیت دی چې تاله هر څه درکوي، ستا دپاره هر قسمه قرباني ګالي، سختې تېروي، لیکن دې مقابل کې هغه تا نه څه نه غواړي. ما عزتمندو، مور د بچي دپاره اولنۍ مدرسه ده. مور هغه قربانۍ نه ورکړي دي انسانه ته لږ رایادې که چې ته به په چپ لاس باندې په زانګو کې زنګولې، تر هغې پورې به د مور نه اوده کېدله تر څو پورې به چې ته اوده شوی نه وي. مور ستا دپاره څومره قربانۍ نه تېرې کړي دي او نن یې ته په وړه وړه خبره باندې هغه مور خفه کې، پلار خفه کې، د هغې خدمت په صحیح طریقه باندې نه کوي. ما عزتمندو، دا مور هغه یو شخصیت دی چې د خپل بدن مینه یې تاله درکړې ده ستا د صحت د هغه غټېدلو دپاره چې ستا دا صحت کامل شي، ستا دا صحت سلیم شي، کامل شي. او مور هغه یو شخصیت دی چې تا سره مدد کوي په دنیا کې په هر یو کار کې. او دا مور ستا دپاره وجود دی په دنیا کې د خوشحالۍ او د سکون. مور ستا دپاره یو ذریعه ده د جنت ته داخلېدلو، لکه څرنګه چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین فرمایي چې مور درنه راضي او زم درنه راضي یم. که مور درنه خفه وه نو تا نه الله رب العالمین هم خفه دی. لکه یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته راغلی، یا رسول الله وی زما اشتها کېږي، زما شوق کېږي چې زه د الله رب العالمین په لاره کې جهاد وکړم، خو زه طاقت نه لرم چې زه جهاد ته لاړ شم، هغه اسباب ما ته نه دي معیا، هغه اسباب ما سره نشته. جناب کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی آیا مور او پلار دې ژوندي دي، هغې کې یو کس شته؟ هغه ورته ویل چې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل لاړ شه د مور خدمت دې وکړه، دا ستا دپاره حجم دی، دا ستا دپاره عمرم ده او دا ستا دپاره جهاد دی. یعنې د مور خدمت دې وکړو دا داسې شوله لکه تا چې حجم وکړو، تا عمرم وکړه، تا جهاد هم وکړو، دومره اجر او ثواب الله رب العالمین تعالی درکوي. عزتمندو، مور او پلار دا یو عظیم نعمت دی چې الله رب العالمین موږ او تاسو ته راکړي. الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې د مور او پلار په صحیح معناګانو سره هغه صحیح خدمت وکړو.